رهبری وزارت امور داخله با مسئولین حوزه‌های پلیس شهر کابل نشست امنیتی برگزار کرد. مولوی زین الله عابر رئیس دفتر مقام وزارت امور داخله از دستاوردهای پلیس شهر کابل ستایش کرده افزود: نو دغه نن مجلس دغه په خاطر غونډ راوختل شوی دی. علاوه فقط چې هغه ملګري چې هغو ته مسؤلیتونه ورکړل شوي دي یا کوم ځای نه بل ځای ته بدل شوی دی یا مسؤلیت نه وای دی، دوی د خپل خدمت په خاطر کار سر ته ورسوي. ملګرو نه مې دا تقاضا او خواهش دی چې ډېر متوجه شي د جنایاتو ته چې د څه کېږي دلته، چې کوم د خلکو ته تشویش او پریشاني جوړوي، دغه په مخنیوي کې چې کوم د پوره توجه وکړي. همچنان در این نشست عبدالرحیم ثاقب سریاور وزارت امور داخله حکم تقرری برخی از مسئولین پلیس شهر کابل و ولایات را قرائت کرده گفت تغییر، تبدیل، عزل و انتخاب راه و روش خلفای راشدین در حکومت داری است. دا کوم تغییر شراغله ده دا اولنی تغییر نه ده او هدف هم جنې دوه شیان، یو د کارونو کې ښه نظم او پرمختګ، او دوهم د یو اسلامي جندي، د یو اسلامي عسکر د اطاعت جاج او اندازه اخیستل. محترم ورونو، تقریر ته خو ډېر ضرورت ځکه نسته، الحمدلله ټول علما یاستئ. دغه تغییر او تبدیل دا که موږ تاسې د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه او د ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه تاریخي قصې ته وګورو، نو په هیڅ وخت کې د تغییر او تبدیل په دې معنا نه ده چې خدای ناخواسته صرف د دې په خاطر باندې راځي چې په یو چا کې نقص شي، بلکې دا نه ده، دا د مشرتابه لزومدید ده او په دې سره هدف جنې هغه جندیت، هغه عسکرتوب ازمویل او د کارونو ښه پرمختګ دا جنې هدف. کوم ورونه چې تر اوسه پورې په کومو ځایو کې دا اوس یې تغییر شوي دي، کارونه یې کړي دي، د وزارت مشرتابه له هغه چې ډېر شکرګزاري کوي، او کوم مسؤلیتونه چې اوس ورته سپارل شوي دي په هغو کې له خدای جل وعلا شنه څخه توفیق ورته غواړي. دا د وزارت د مشرتابه متن ده، د پیشنهاد متن ده چې د امارت مشرتابه ته پیشنهاد شوی د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه عالی مقام ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 15 اتلسم شماره چې په 12 د اتمې د 43 نیټې حکم د تطبیق په مخه د چارو د لا ښه پرمختیا، د یوې سالمې ادارې د رامنځته کولو او د متعهدو او صادقو اشخاصو ټاکنې د کورنیو چارو وزارت په لاندې نظامي بستونو کې. اول ښاغلی محمد رفیق د حاجي غازي محمد زوی د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی او د قرهباغ ولسوالۍ اوسنی ولسوال د درېیمې امنیتي حوزې د امیر په توګه د فضل الرحمن زبیر شیرین خان د زوی پر ځای. دوهم ښاغلی ملا محمد ظفر زاهد د عبدالغفور زوی د غزني ولایت د دیوبند ولسوالۍ اوسېدونکی د 5مې حوزې د امیر په توګه د سید نصیر احمد د سید نظر محمد د زوی پر ځای. درېیم ښاغلی ملا فضل الرحمن زبیر د شیرین جان زوی میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسېدونکی د 8مې امنیتي حوزې د امیر په توګه د نقیب الله د محب الله د زوی پر ځای. څلورم ښاغلی حاجي عبدالرحیم اجمل د حاجي نیک محمد زوی د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ اوسېدونکی د 10مې امنیتي حوزې د امیر په توګه. پنځم ښاغلی حمید الله خالد د لالګل زوی د زابل ولایت د شوپان ولسوالۍ اوسېدونکی د 12مې امنیتي حوزې د امیر په توګه. د ښاغلي حاجي محمد اشرف نور محمد زوی پر ځای باندې. شپږم ښاغلی روزي محمد شاکر د محمد شاه زوی د 19مې حوزې د امیر په توګه د ښاغلي حاجي غلام حیدر د عبدالقادر زوی پر ځای. اووم ښاغلی حضرت جواد د پکتیکا ولایت اوسېدونکی د 14مې امنیتي حوزې د امیر په توګه د ښاغلي حاجي شاولي غدرار احمد د حاجي نوروز د زوی پر ځای په خورا درنښت وړاندې کوم. هیله ده ستاسو عالي مقام د حکم په صادرېدو منظوري حاصله کړي. وسلام الحاج خلیفه ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت سرپرست. در همین حال رئیس دفتر مقام وزارت امور داخله
مسئولین پلیس کابل را دستور داد تا در تأمین امنیت عزاداران حسینی بیشتر از پیش تلاش ورزند. اوس خو په الحال د شګونو د یغه مسالاتو په الحال توسه د نوې مسؤلیت در سپارل کېږي په الحال به توسه جوال د چلن سره مخامخ کېږي د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي ایدا سره مخامخ یې په دې کې موجوده توجه پکور دو. از سوی دیگر محمد موسی ابراهیم معاون قماندانی امنیه کابل تأمین امنیت جان و مال مردم را برای مسئولین پلیس ضروری و مهم دانسته تاکید کرد. تاسو فکر وکړئ که چیرې د دغو مسلمانانو سره ظلم وسی دا د الله پاک جل جلاله مخلوق دی. الله پاک جل جلاله به زموږ سره د مسؤلیت د تقاضا سره سم پوښتنه کوي چې دغه مخلوق چې اشرف المخلوقات دغه انسانان موږ و تاسو ته په ذمہداري کې درکړي و په دغه کې څنګه دا تجاوز وسو پر دې باندې څنګه ظلم وسو. د دوی د مال حفاظت پر موږ باندې واجب دی. د دوی خپل حفاظت او امنیت پر موږ باندې واجب دی ځکه دا مسؤلیت دی.